مارکیټ کې د دکان کرایه 3000 کلدار دا یو کس $70,000 په شکی ورکی به کرایه زره شي صاحب د حدیث په کتل متوجه شي به تور مثال دا کور دی اې دې کور کرایه د مشه $10,000 ده خو تعالی وایي چې چیرته مخکې مال څخه پیسې بګرا کړې اویا لکه ته لکه 10 لکه به به تعالی $1,000 به کې څه کرایه مقرر کړ حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کل قرض کم یو قرض ګټه راکله په هوره بنده شد دي ری خبره پوښوي دې سرویټ لکه کالدارو دې دیشه کالدارو د شي کار مونږ وکړي چې د الله زرو نه خبره څو زرو نه وسه رسول الله هم دقیله شو ویلې دي کوم مولای چې د هلي ملي کې موږ دې مولانو خبره نه منو نور تیاری زمونږ دین هغه الله او رسول له قران او سنت ته چې دې دوه موږ لکه خبرداري راکړي کدا ټول جهان په یو طرف باندې ودرېږي موږ سره هیڅ کوم ودرېږي موږ دې رسول الله له خبره نه ولاړی د الله نبی فرمای وکم قرض چې ګټه راکله هغه سود دین او د سلويک لګ روپۍ دومره کار وکي چې د الله زرونه د کور کرایه د دکان کرایه زر ادریس الله وسه د الله او د الله رسول بنس اندق سود دی رسول الله فرمای د سود یو روپۍ چې انسان اوخره د دومره زول لکه 15 درش کړي چې د مور سره زنا وکي دا چې کله مرشه صاحب معلومات کې یو څوډیر لاره چې دنیا